مسله ما دا کړې ده چې دلته کې مې دا یو سنګل ایکول لګولی دی او دا په کار چې دی دا ډبل ایکول دی ځکه چې دا کنډیشن خو چک کېږي په دغه کې دا ډبل ایکول په کار دی د دې نه به دا لرې کړو اوس لاګین پیج ته راشو دلته کې ما یو اف کنډیشن لګولی چې هغه صحیح ما لګولی که نه صحیح دی ښه اوس که زه دا ریفرش کړم او زه لاګ آوټ ته راشم چې کار کوي که نه بیا پکې هم مسله ده لاګ آوټ باندې ما کلیک کو یس په کار دا نه دی چې دی ما ته دا پیج وښایي په کوډ کې مسله څه ده د لاګ آوټ لاجیک دا دی دا ویریبل به چیک کو چې دا ویریبل نوم ما صحیح لیکلی دی که نه ټیک د دې ویریبل نوم چیک کول لپاره دا دی دا نوم دی د ویریبل په کوم ځایونو کې یوز شوی دی او دا نوم هم بالکل صحیح دی دې کې هم مسله نشته زه یو پیر بیا ټرای کوم چیک کوم چې دی کار ولې نه کوي ټیک ده مسله دا وه چې دلته کې ما سیشن سټارټ کړی نه په دې پیج کې ټیک ده نو دلته کې بیا دې سیشن ویریبل ته اکسس نه شو کولی نو د هغې ویلیو به نه فالس کېده مسله به کې دغه نور پکې څه نه و اوس که دلته کې زه په دې کې هم دغه لاګین انکوګنیټو موډ کې هم دا زه لاګ آوټ کړم او په یس باندې کلیک کړم نو اوس دی لاګ آوټ شو که زه اوس واپس انډیکس پیج ته ځم نو دی هغې ته نه ځي یا به بیا دغه غواړي یوزر نیم او پاسورډ به غواړي اوس ورته لاګین شوم او اوس لاګ آوټ صحیح دغه مسله چې دا هغه ته ووته وړوکې شان مسله وه سیشن نو سټارټ شوی نو دغه مسله په دې ځای کې پوره شوه د دې سره لاګ ان لاګ آوټ کوم کار چې دی هغه هم پوره شو او لاګ ان ورته لاګ ان لاګ آوټ کار پوره شو اوس صرف کوم کار چې پاتې دی هغه گیمز کې ایډ گیم شوی دی ایډیټ گیم هم شوی دی اوس ډیلیټ گیم هم شوی دی اوس اپډیټ گیم باندې کار کوو چې د دې د اپډیټینګ څنګه وکړو چې صرف د دې گیم اپډیټینګ مونږ وکړو نو د دې څونه ویب سایټ مین مقصد چې دی هغه باندې به تاسو پوه شئ بیا په دې نور کې هیڅ هم نشته دا که تاسو وغواړئ زه خو پې هم ویډیو ریکارډ کوم خو هغه بیا لږ فاسټ او که تاسو وغواړئ نو په خپله هم په دا نور آپشنز چې دي په خپله پکې امپلیمنټ کولی شئ پروسیجر د ټولو سیم دی صرف مین دقه ډیلیټ کریټ اپډیټ دقه اپریشنز دي